نن در سره په دې ویډیو کې یو ډیره ضروري ویډیو شریکوم. که غواړئ چې همدا ویډیو تاسو هم وګورئ چې له یوې ښځې سره څنګه کار شوی دی نو له موږ سره په ویډیو کې تر پایه پاتې شئ. او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. قدرمن دوستانو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن سبا د موبایل او ټکنالوژي دور دی او زموږ او ستاسو په کلیوالو علاقو کې ښځینه له موبایل او دغه ماډرن ټکنالوژي سره نه دي بلدي. خو کله چې هم په یو کور کې موبایل پیدا شي او یا د یوې نادیده ښځې لاس ته موبایل ورشي، بیا داسې کارونه کوي چې ځان او ټوله کورنۍ په شرمونو وشرموي. ملګرو، له دغه کلیوالې جنۍ سره داسې یو کار شوی دی. دغه جنۍ بیماریږي او بازار ته د علاج لپاره راځي او له یو داسې هلک سره ملاویږي چې هغه په بازار کې په هاسپیټل کې کار کوي او اوسیږي هم په بازار کې، یعنی بازاري هلک دی. دغه جنۍ چې کله دغه هاسپیټل ته ورغلې ده نو دغه هلک په هاسپیټل کې کینوله لګوله. د همدې جنۍ په لاس او نور وجود سره یې ځان ټچ کول، خو کوشش یې کول چې له همدې کلیوالې جنۍ سره یارانه جوړه کړي. لنډه دا چې دغه کلیوالې او نادانې جنۍ له همدغه هلک سره یارانه او دوستي شروع کړه چې د دوی په منځ کې دغه یارانه او دوستي تر حرام ریلیشنشپ ولاړه. دغه هلک دغه جنۍ ته خپل موبایل نمبر ورکو، خو له دغه جنۍ سره موبایل نه و او دغه هلک په بازار کې ورته یو موبایل هم واخیستل. کله چې دغه جنۍ خپل کلی خپل کور ته ولاړه نو له دغه هلک سره به یې په موبایل رابطه کوله او د شپې به تر سحره ورسره غږېده او همداسې د دوی دغه خبرې تر حرام او ناروا کارونو پورې لاړې. دغه هلک به وخت ناوخت دغه جنۍ بازار ته راغوښتله او همداسې حرام کار به ورسره کول. خو کله چې د دغه جنۍ د واده شپه شوه نو د واده په شپه باندې چې کله دغه جنۍ له خپل خاوند سره ملاو شوه او خاوند یې چې کله پوه شو چې دا جنۍ مخکې هم استعمال شوې ده نو د واده په شپه باندې یو غټ شور ماشور جوړ کړ او دا واده په شپه باندې خپلې دغه ښځې ته طلاق ورکړ. قدرمن دوستانو، زموږ په دې ویډیو کې همدا یو سبق و چې موږ باید په خپلو ماشومانو او کورنیو باندې خیال وساتو. خدای مکړه چې له داسې واقعاتو ښکار نه شو.